چې دا د کاوه چیو هغه بوټی دی. تاسو به کاوه چی څکلي خو بوټي به درته پته نه وه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفرشاه درویش یم. نن راغلی یم یو نرسری ته، د بوټو نرسري ده چې مختلف قسمه بوټي دي پکې. امیر صاحب را سره هم موجود دی، کوم چې د دې نرسری مالک دی. نو دوی سره به خبرې اترې کوو، معلومات به ترې اخلو. راځئ چې ملو شو سره. امیر صاحب څنګه یې؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ الحمدلله شکر دی، بس تاسو دعاګانې دي خسور کې. امیر صاحب نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم حمزه دی جی، او د مردان ضلع سره تعلق ساتم. ښه دا راته ووایه دا نرسری دا کار مو څنګه شروع کړو؟ څونه وخت کېږي؟ د دې برانچ زمونږ خو برانچونه ډېر دي، یو په بخشالي کې هم دی، یو دلته دی، یو بیا په ګلي باغ کې ورسره د اسلام آباد کې نور برانچونه شته دي زمونږ. دا چې کم دی د دې 15-16 کاله وشو، بس دلته دا برانچ هم کولاو کړی دی جی. تاسو سره به دلته څو قسمه بوټي موجود دي؟ مونږ سره ډېر زیات بشمیره او جی یو 1500 پورې به وي؟ بالکل به وي، د 1500 نه به ابا وي او کم به نه جی. دا راته ووایه چې خلک وړي بوټي خوښوي که نه؟ ډېر زیات وړي جی. څنګه چې تاسو اوس راغلی وی دلته دا ګاکون نظیر راځي، دا وګورئ دغه راغلی دی، دا بوټي موټي ډېر لکه الحمدلله دلته کار ښه ښکلې چلیږي جی. دا راته وایه د بوټو په پیدو باندې پوهېږې؟ تاسو خو پکې وخت ډېر وشو. بالکل جی، مونږ خو احمد بالکل څه ناڅه پوهېږو جی. او دلته پیدې هم پکې لکه تاسو دې نه مخکې یو ملګری راغلی اوس تاسو مونږ ورسره خپل تعارف هم ورسره وکړو، نو د بوټو پیدې میدې هغې هم دغه تپوسونه وکړو، مونږ ورته ووایو چې بالکل پوهېږو پې. کتونکو زه به خو هم یو څو ګملې راخلم او امیر صاحب نه به تپوس کوم چې آیا د دې بوټي څه فایده ده. امیر صاحب دا بوټي ما راوچت کو، د دې څه فایده ده؟ دا چې کم دی دا لیمن ګراس دې ته وایي، د دې پیدې ډېرې زیاتې دي. یو ملګری مخکې راغلی و، هغه ته ما وویل چې صرف اوبه ګرموه او دې نه ورته یو پاڼه اچوه، بس دا تیاره چای ده. په دکانونو کې خلک لړ شي د 100-200 روپو دغه والا شنه چای لیمن ګراس، او ټوله یو هفته ونشي دا بوټي دې وکړي نو بچ هم ډېر کوي او پیدا هم ډېره ده. ښه ملګرو، دا امیر صاحب وایي چې دا د کاوه چیو هغه بوټی دی. تاسو به کاوه چی څکلي خو بوټي به درته پته نه وه. د دې خپله ذایقه وي، دا هغه بوټی دی، دې نه دا پاڼې وشو کوي ډکرې ډکرې کړي، بیا په هغې کې کاوه چی پخوي. نو د دې دغه پیدا ده چې دا د کاوه چیو بوټی دی، د دې نه به یو پاڼه وشو کړي، به ډکرې ډکرې کړي او هغه په ګرمو اوبو کې به واچوي، ورسره به چینی واچوي، بس کاوه چی تیارې دي. اوس بله یو ګمله به راخلم، امیر صاحب نه به تپوس کوو چې آیا د دې څه پیدا ده. امیر صاحب دا کوم بوټی دی او د دې څه فایده ده؟ دا چې کم دی د دې نوم الویرا دی. د دې دا د مخ په داغونو کې، تیر سرو کې چې کم پاخه داغونه وي، دا په هغې کې چې ماښام سملې او دې نه دې داسې یو ټوټه ماته کړه او په دې مخ ته راښکله، داسې د دې نقصان نشته. د دې نه کریمونه جوړېږي، ټوپونو کې استعمالیږي، ډېر دغه کې لکه ډېرو فارمولو کې دا استعمالیږي، ډېرې زیاتې پیدې دي. او جی داغونه بالکل ختموي، دانې ختموي. د ځوانه کې چې کوم دی بالکل د هغې دپاره هم دا ښه شیز دی. مینوالو تاسو واورېدو، دا چې په مخ باندې کوم داغونه دي، د دې نه یو پاڼه راوشو کې او هغه بیا د شپې نه دې کې چې کومې اوبه دي هغه ولګېد داسې، نو سهار چې پاسې نو انشاءالله چې څه نه څه ګزاره به شوي. نور څه فایدو واله بوټي در سره کم کم دي؟ پیدو والا خو ډېر دی جی. څنګه چې تاسو وکتل نسری کې هم چکر وو، نو دې کې لکه ډېر زیات بوټي پیدامند دي. نقصان والا بوټي دی کې یو هم نشته. څنګه تاسو د خپله پته را پترچټ بوټي دی پکې، دغسې نور مورینګا دی پکې. نو ښه د پترچټ چې کومه پیدا ده هغه چې ماښام سملي دی نه دی، یو پاڼه سهار چې راپاسي په ناره باندې یو پاڼه دوه دې خوري او 2-3 ورځو کې به انشاءالله د باقاعده پته لګي چې ډاکټرانو لتلی یا اپریشن یې ورته ویلي او دې نه پاڼه خوړلي، نو بالکل موږ له کسان ناغلي چې بالکل الحمدلله دې سر زمونږ دغه وشو ګزاره شوې ده ډېره. بالکل امیر صاحب دلته تا یو بوټي وختي ماته وښولو، نو هغه تا وی چې دا وینه سیوا کوي، آیا دا حقیقت دی؟
بالکل جی ما خپله څنګه ستاسو بل ملګري ته ووایي چې دغسې زما خپله وینه کمه شوې وه او چې ما تر ډاکټر ووایي دا ته ګرځې څنګه 5.2 ته زما وینه راغلې وه لږه نو ډېره بې انتها نو بس الحمدلله دغې نه مې پاڼې دغه علاج مې شروع کړو دغه نسخه راته یو ډاکټر صاحب ښولی وه نو بس هغې سره زما ډېره ګزاره وشوه ته دې بوټو فایدې خو ماشاءالله ډېرې زیاتې دي آیا ګران نه ګران بوټي تا سره څو پورې به وي زمونږ خو خپل اسلام آباد کې چې کوم برانچونه دي نو هغې کې ډېر 7 लाख 8 लाख 15 लाख لکه دغه پورې میلاویږي پکې بوټي هغه جوړیږي که نه هغه بس قسمونه پیکس وي پکې یو قسمه بوټي بل قسمه نو ارزان هم پکې لکه شته دی په شل هم پکې شته دی او په زر هم پکې شته دی او بیا پکې په 10 زر هم شته دی او په 10 لک هم پکې شته دی جی بالکل جی امیر صاحب کم خلک چې په کور کې بوټي کرل غواړي څه پیغام به ورکول غواړي آیا بوټي څومره ضروري دی بوټي خو ډېر ضروري دی چې اکسیجن لپاره ډېر ضروري دی چې لکه کم کور دغه یا بند دی یا اکسیجن هوا موا دغه وي پکې نو چې دا بوټي وکړي یو نه یو نو دونه هوا صفا کوي یا اکسیجن به پوره کېږي ډېرې پیدې دي جی او جی ډېره مننه د وخت راکولو مهرباني جی شکریه مینوالو یقینا تاسو د بوټو فایدې واورېدې کوشش وکړئ چې په خپل ژوند کې یو نه یو بوټي خو خامخا وکرئ ځکه که د سوري بوټي وي نو تاسو ته به سوري وکړي او که د سبزۍ بوټي وي تاسو ته به سبزي وکړي په دغه پیغام سره موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان